سره خو د تمامې دنیا وظیفې دي پیولې شو او تا خو وی چې منځونه هم نه در بخمه خو یو کار وشه لکه په دې یوه خبره زه ډېر خوشحاله شوم چې حوض کوثر باندې بارش نه څه شی باندې حوض کوثر باندې بارش نه نفري کمه شوه اوس دا حج دی په شرمونو یې موږ وشرمولو لکونه خلک راشي ښځه نشي بوتلی رش ډېر دی نو موږ خفه وو چې حوض کوثر باندې به څه کوو او جنت کې به څه کوو ځکه چې اوس کوم سړی ووټ ورکي هغه جنت لسی نو چې دومره ډېر جنت ته لاړ شي خدا خو جنت نه بیت الله شریف غونې حج جوړ شه هغه الله تعالی نفري کمه کړه چې غم مه کوئ یو څو کسان په حوض کوثر باندې نور به ټول پکې نه نو کم از کم آزاد خو به وو خبره پوه شوئ نو الله تعالی فرمایي لتبیننه تاسو به دا کتاب بیانوئ خوبونه به نه بیانوئ کتاب خو دې راغستی دی خو دې کې دننه بیان د څه شي دی دا به بیانوي نه به خوبونه بیانوي نه به دروغ بیانوي هغه یو د چارسدې والا دی دومره خوله یې ده چې یو ګډ په یوه خوله خوړی شي هغه ورځ داسې ناست دی د هغه غوندې خوله اوس زه نشم جوړوی یو غم خو نه دی الله مې دې معاف کړي کني ګناه هم ده خو په یوې خو بده خلک هغه وایي چې دا پلانې ولاړ دی او دله اونټ ورکړي حوض کوثر خدای دې درکړه حوض کوثر څه شي کله وایي چې موږ ورته منځونه نه بخو نو ستا منځونه دي چېرته تا خو په تنخواه کړي دي ستا منځونه خو موږ په تنخواه اخېستي دي ستا خپل منځ خو شته نه مولانا صاحب منځ که دله نه بخي عوام به دله نه بخي چې هغوی خدای دپاره کړي دي تا تنخواه دپاره منځ کړی نو الله فرمایي لتبیننه ته به دا کتاب بیانوي او ته به نه ولې چې کله د آدم علیه السلام خوب کې راغلی چې لږ صبر وکړه صبر لکه اوږد شه او ته بنوي لتبيننه للناس خلق القرآن بیان کا ولا تكتمونه پټوي بینا احادیث شي اغستو دا کتاب به بیانوي ولا تكتمونه پټوي بینا الله فرمایي فنبذوه وراء ظهورهم څوک وای خلق الزنوايم الله وای فنبذوه وراء ظهورهم الله چې چاله کتاب ورکړو لاس کې به نیغ نیولې او چې قرآن دی خلکو ته به وي منګه د قرآن ټیکهداران یو منګه دین بیانولو والا یو دا مدرسې کیلی دي د دین الله فرمایي فنبذوه وراء ظهورهم دی مولایانو د اهل کتابو وغورځولو دا کتاب شاته عمره کتاب مخې ته نیولې و خو چې کرسي میلاو شو دی داسې کو کرسي راواغسته جومات یې راواغسته پارټي راواغسته هر مولا ته چې کله امیر صاحب میلاو شي خان صاحب ورته میلاو شي جومات ورته میلاو شي پارټي ورته میلاو شي قرآن څنګه کی عمره قرآن داسې نیولې مطلب ته ځان رسوي دا قرآن نیولې چې څنګه سړی ورته مخې ته راشي قرآن العیاذ بالله شاته وغورځوي الله فرمایي فنبذوه وراء ظهورهم وغورځولو دې کتاب والا خلقو دا کتاب شاته